आगे बढ़ते हैं और अब खबर शामिल करते हैं नौशहरा से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद शराज खटक की इस रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा श्रीन कोट इंटरचेंज के करीब तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन TOR नौशहरा सहाना सिकंदर मीडिया से बातचीत करते हुए او د ډیپټي کمشنر په هدایت باندې راغلی وي. نو تاسو څه میسیج د دې ځای خلکو ته او دا کم چې ریکروټمنټ چا کړي دي ته څه میسیج کانوې کول غواړئ؟ جی السلام علیکم. دا چونکې کمشنر صاحب ډیپټي کمشنر صاحب دایي په ډایرکشن باندې موږ د اپریشن سټارټ کړی دی د شکی روډ باندې شیرین کوټ او د شکی روډ باندې موږ ته ډېر زیات ټیمپرري انکروچمنټ دي او انسیف دا بلبورډ دی غړ غړ چونکې دا دې ته عوامو نه عموم خطره ده عوامو ته چې لکه د دې د راغورځېدو خطره ده دغه د دې خلاف موږ اپریشن سټارټ کړی دی او دا موږ ریکو لګي او انشاءالله چې دا به دا اپریشن به زموږ ټایم ټو ټایم سټارټ وي. او زما د عوامو ته دا ریکویسټ دی چې کاینلی تاسو دا ریډي وغیره دي دا تاسو لږ په روډ په غاړه مه دغه کوئ ځکه دې ته ټریفک ته هم څه کېږي مسله جوړېږي او چونکې عوامو ته دا بلبورډ دا ایلیګل بلبورډ دی او دا د انسیف دي نو دې نه خطره ده ډېره زیاته. نو کاینلی دا تاسو موږ سره کوپریشن وکړئ او دا اپریشن به انشاءالله زموږ ټایم ټو ټایم سټارټ وي. دا به موږ 2-3 ورځې پس دا اپریشن کوو نو که کم داسې دغه موږ کنفسکیټ کړو نه به واپس موږ نه ورکوو. نو تاسو موږ سره کوپریشن او دا د ډیپټي کمشنر او کمشنر دوی په ډایرکشن باندې دا اپریشن CMO نوشهره هم موږ سره دی اسسټنټ کمشنر هم موږ سره موجود دی په دې اپریشن کې. ګرانو کتونکو تاسو واورېده چې واضحه هدایت دی. اول ریکویسټ دی چې خپله د خلک تجاوزات لري کي ادروایز که انتظامیه د چا نه سامان ضبط کو نو هغه به حق سرکار ضبط وي او هغه به هغې ته نه میلاویږي. ډېره مهرباني.